په بغلان کې حالات نور هم خراب شو. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ پر جزئیات هم دلته وګورئ. بغلان کې سیلابونو له 200 څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستی. د افغانستان په یو شمیر شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د جمعې د ورځې ناوخته سیلابونو خلکو ته ډیر زیات د سر او مال زیانونه اړولي دي چې یوازې د بغلان په ولایت کې په دغو سیلابونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له 200 څخه زیات کسان مړه شوي دي. د فرانس پریس خبري اژانس د شنبې په ورځ مې 1122 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM د ادارې له قوله یوازې د بغلان په ولایت کې د جمعې د ورځې په سیلابونو کې له 200 څخه د زیاتو کسانو د مړینې او د زرګونو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان د بیړني غبرګون د چارو مشر دغه اژانس ته د طالبان د حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې یوازې د بغلان جدید په ولسوالۍ کې له 100 څخه زیات کسان مړه شوي او 1500 کورونه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ایکس په خپله پاڼه لیکلي چې د بغلان په ولایت کې په وروستیو سیلابونو کې له 300 څخه زیات کسان مړه شوي او له 1000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام ویلي چې دا سیلابونه په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د راوتلو سیلابونو څخه یو دی چې په غیر معمول ډول د سخت اورښت له امله راوتلی دی. د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ د شورا منشي غلام رسول قانی د طلون نیوز تلویزیون ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې په سیلابونو کې 150 تنه مړه شوي او شاوخوا 100 نور ټپیان شوي دي.